سلام ستړي مشه وخت مې په خیر په امر ګرځوم ګران لیدونکو د نن مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د امر روغتیا وزارت د مرکزی ګدام متعمد د 80,000 بډو یا رشوت په تور ونیول شو. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي نن رسنیو ته ویل چې نوموړی نن سهار د لوی څارنوالۍ د څارنې او کنټرول د څارنوالو لوري لاس په لاس نیول شوی. د لوی څارنوالۍ په اعلامیه کې راغلي د لومړنیو پلټنو له مخې پخوا د ملي تدارکاتو د بروسې له لارې یو شرکت د 100,000 محافظتي کټونو اخیستلو پروسه ګټلې وه او د شرایطو مطابق ټول محافظتي کټونه یې د عامه روغتیا وزارت مرکزی ګدام ته تحویل کړي وو. په افغانستان کې کرونا د مړو شوو کسانو شمېر له 600 واوښت. په هیواد کې د کرونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر 600 واوښت. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 10 کسه د کرونا له امله مړه شوي چې په دې توګه د کرونا له امله د ټولو مړو شویو کسانو شمېر تر 613 کسانو پورې رسېدلی دی. وزارت همداراز وایي چې 340 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي. په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 90,481 کسانو ته رسېدلی دی. بل خوا په زابل کې ټرافیکي پیښې 6 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د زابل ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 6 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زابل ولایت مقام له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلې دا پیښه نن د کابل کندهار لوی لارې په اوږدو کې د 2 موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې له امله یې 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. امنیتي مسؤلین وایي بلخ کې 8 طالبان وژل شوي. په بلخ کې 8 طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونو خبر ورکوي چې طالبانو تېره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ. د شهین 209 کلو اردویان محمد حنیف رضایی ویل د نږدې 200 نښتې په نتیجه کې ترهګرو طالبانو 8 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. دښمن ماته خوړلې په دې حمله کې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته د خدای په فضل زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښې چارې.